بسم الله الرحمن الرحیم. دا د 22مې سپارې دویم درس دی او د احزاب سوره چې 33مه سوره ده، 55 تر 58 آیات ورسره ولولئ، او د سبا سوره چې 34مه سوره ده نو د 2 آیت نه تر 11 آیت ورسره ولولئ چې بهتره پې پوه شئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يصلون على النبي. مفهوم ده چې رحمت لیږي پر پیغمبر. من جلابیبهن، لپوړونو د هغوی. والمرجفون، او بد آوازې خپرون کی. لنغرینک، خامخا به مسلط کړو تا. سادتنا، مفهوم دی چې د سردارانو زمنګ، د سردارانو زمنګ. اذا مزقتم، اذا مزقتم، مفهوم دی چې کله چې ټوټه ټوټه کړای شئ تاسې. او ویبي، مفهوم دی چې تسبیح وایئ. وَأَلَنَّا، او نرمه کړې وه موږ. سابغات، زغرې. فی السرد، مفهوم دی چې د زغرې کړۍ یو په بل پسې نښلول. نو که غواړئ چې دا درسونه تاسو تعقیب کړئ په انټرنیټ کې او زده کړئ، نو طریقه تاسو ته ښیم چې څه رقم کولی شئ چې غونډ درسونه تاسو د اول نه اخره پورې تعقیب کړئ. د ټولو نه مخکې باید اول یوټیوب خلاص کړئ، که موبایلي، ټابلیټي یا کمپیوټري. دغسې تاسو ته به دغسې سرچ بار د یوټیوب ظاهر شي، نو دې ځای کې به تاسو دغه قسمت کې ولیکئ چې 2 ټي وي، فاصله به ورکئ ټي وي. نو بیا به سرچ کړئ 2 ټي وي چې ولیکل، سرچ نه بعد دغه تاسو ګورئ، زه به تاسو ته راښکم. دا به تاسو سلیکټ کړئ، دا به تاسو اوکې کړئ. صحیح ده. دا هم چې اوکې که 2 ټي وي چینل تاسو ته خلاص شو. نو مهمترین بخش چې دی دغه دی سبسکرایب. د سبسکرایب بټن له فشار ورکئ چې سبسکرایب شي. دغه دی سبسکرایب. دا اوس سبسکرایب شو. بعد د دې نه چې دا سبسکرایب هم که، نو دا ډیر مهم ځکه دی سبسکرایب چې تاسو ته به همیشه د دې معلومات راځي. کومه ویډیو چې د درس باره کې راځي، نو تاسو ته حتما معلومات راځي چې نوې ویډیو راغلې، تاسو کولی شئ خپل درسونه تعقیب کړئ. نو دې نه بعد به موږ پلی لیست سلیکټ کړو. پلی لیست هم چې انتخاب کړئ کې غونډ درسونه دي. پلی لیستونو کې غونډې سپارې شته، مثلا 14مه سپاره شوه، 15مه شوه، 14مه شوه، هر سپاره مثلا اول پورې 4مه سپاره شوه، دا د اول جز اول سپاره. نو په تاسو مثلا 11مه سپاره به زه انتخاب کړم. اوس دې کې چې دي دا درسونه دي، مثلا هر درس چې تاسو پکاري، مثلا دویم درس دی، مثال دا دویم درس دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا د 11مه سپارې دویم درس دی او د سورۃ التوبه چې 9. نو دا طریقه ده چې تاسو کولی شئ چې په اسانه طریقې سره دا درسونه پیدا کړئ او ادامه ورته ورکړئ.